او اکثر په دې میډیا باندې اوس دا نشر کېږي چې پلان کې ځای کې بچی راپاڅېدو پلار یې ویشتو مړی کړو بچی راپاڅېدو مور یې ویشتله مړی کړه لور راپاڅېدله مور یې مړه کړه ډېر کیسونه راغلل بېشماره دا پلار ولې وال خوري پلار ولې بې عزته کېږي مور ولې بې عزته کېږي څه وجه ده ځکه بچی خو د مور او د پلار دی د دې مین هغه نکته او مین هغه ځای اصل کې هغه عدم تربیه ده چې موږ د خپل بچي تربیت په هغه نهج نه دی کړی چې کوم ته موږ غوښتنه کوو چې کومه توقع زما د بچي نه ده هغه تربیت ما خپل بچي له نه دی ورکړی ځکه اسلام د تربیت په مناسبت باندې موږ ته د ټیم په ټیم نوې نوې تربیت هغه راکړی چې بچي له هر وخت کې دا تربیت ورکا خو د ټولو نه اول چې بچی تربیت اخلي دا اول مور ده د مور دا غېږه دا اولنۍ مدرسه د بچي دپاره ده که چېرته د مور د اولنۍ مدرسه د خپل بچي دپاره ښه استعمال کړه بچی به بوډام شي وفات بم شي لیکن هغه به هېڅکله دغه تربیت هغه هیر نه کړي او که مور د خپل بچي اولنۍ مدرسه اولنۍ د تربیت ځای هغه یې خطا کو او تربیت یې ولونه کو هېڅکله دا بچی به تربیت نشي اخیستلی د اسلام غټ غټ علما چې نن د هغې نوم یادېږي نو هغې سره رحمه الله ویلی کېږي لکه من جمله یو د هغې نه امام بخاري رحمه الله دی د امام بخاري رحمه الله تربیت هغه مور کړی دی لن لنډوې ما ځکه امام بخاري پلار هغه په داسې حال کې وفات شو چې امام بخاري بالکل هغه ماشوم پاتې شو خو د ټول د علم تربیت هغه له مور وکړو نن هغه په سلګونو کلونه مخکې تېر شوی دی لیکن نوم یې ورک شوی نه دی نوم یې اوس هم برقرار پاتې دی او په هر مجلس چې هغې نه علما فارغېږي او یا عالمات یې فارغېږي نو دستار د هغې په بخاري کېږي په بل کتاب هم نه کېږي ځکه دا ډېر کتابونه په کال کې وي کتب سته ټول وي څه په 2 کالو کې څه په 1 کال کې لیکن صرف د یو کتاب د امام بخاري رحمه الله په دې باندې ورته دستار کېږي او لوپټه ورته په سر کېږي او پټکې ورته والی کېږي دا یو سوچ دی که نه دا پکار ده چې دا تربیت مور څنګه وکړو هغه امام بخاري د ماشوموالي د 10 کلن عمر یې د 10 کالو چې قرآن کریم یې یاد کړو حفظ یې وکړو په سترګو ړوندو مور له دعاګانې غوښتلې د رب العالمین نه او له سترګې بنا کړي 14 کلن کې امام بخاري معلم وګرځېدو استاذ وګرځېدو دا ټول تربیت د چاو د مور آیا نن دور مور دا کوي چې د خپل بچی مدرسې ته تیار کړي مور دا کوي چې د خپل بچي تربیت په داسې نهج وکړي که موږ د خپل بچو سره خپل هغه هلې ځلې خواري محنت هغه وکړو سبا له به انشاءالله زما بچی به هم د امام بخاري رحمه الله غوندې یو عالم به جوړېږي د خپل دور یو داعي د قرآن او سنت به جوړېږي لیکن مور چې څونه په تربیت کې کوتاهي د بچي کوي دونه هېڅوک هم نه کوي که پلار خو د بچي سره یي نه پلار د سهار وځي او ماښام راشي چې تپوس وکړي نو مور په هغې باندې پردې راواچوي دا ډېره کم عقله مور ده چې هغه د بچي باندې داسې وخت کې پردې اچوي نه دا د خپل بچی داسې ذهنن جوړ کړي چې هغه قرآن او سنت یاد کړي هغه قرآن او سنت ته لاړ شي عقل د خپل بچي سره محاسبه وکړي چې هغې وس پې نه کېږي هغه د خپل والد او هغه بچي پلار ته د هغه وړاندې کړي چې دا بچی ستا درس نه وي د قرآن او د سنت دویمه کوتاهي زموږ په
معاشره کې هغه پلار کوي هغه د خپل بچي تفتیش تحقیق هغه نه کوي دا معلومات نه کوي چې زما دا بچی مدرسې ته تللی دی که نه دی تللی دا معلومات نه کوي چې دې څه یاد کړه که یاد یې نه کړه عقل چې دا پلار د خپل بچي دپاره ټوله هفته د ګټې او د پیسو او د جامې او د خوراک تحقیق کوي او غز حاصلوي او کاروبارونه کوي یو ګنټه دې دا ورکړي د خپل بچي سره د محاسبه وکړي په ټوله هفته کې هره ورځ د 10 منټه ټیم ورکړي ځکه تربیت مراتب دي یو شکل باندې تربیت نه کیږي چې ته راواله بچي له ګزار ورکا وی ووا کنځلو ته وکا دا یو مقام دی د تربیت خدا ډېر وروسته دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بچي چې ماشومانو نوسی دا به جومات ته راوستل حتی تر دې چې مانځه کې به یې په دې اوږو باندې کېنول دې ته عملي تربیت د بچي وي دا ماشوم چې وړوکی او په ښه او بد باندې پوهېږي دا به ته مجالسو ته بوځي ځکه یو تربیت د بچي چې کله هغه تمیز کولی شي چې هغه 3 4 5 کالو ته ورسېږي نو دغه وخت نه به د هغې مجالس به ته چک کړې ناسته پاسته به یې ګورې چې زه په خپله ټي وي ته ناست یم زه یو ډرامه ګورم یو فلم ګورم ولې زما بچی به ما نه تربیت الي که نه بېلي سبا له بچی هم په عقل ارځي که ما قرآن راواغستو ما حدیث راواغستل کور کې مې ښایسته ماحول جوړ کو بچی مې د ځان سره وګرځو نیکو مجالسو ته مې بوتو هغه بچی به هم دقه تربیت بیا اخلي